نو طالبانو تمنا د مرګ څنګه د اسلام کې روا ده چې سړی تمنا د مرګ وکړي که نه ده روا؟ نو علما داسې وایي، بعضې احادیثو کې منع راغلی، بعضو کې جواز راغلی. تطبیق علما داسې کوي د تمنا د مرګ په اړه باندې، که چېرته یو سړی د الله عز وجل دارالنعیم ته شوقمن وي، دا مرګ و تمنا د مرګ د دې وجې نه کوي چې دارالنعیم ته لاړ شي، بیا بالکل جایز ده. او که دنیا کې د ضررونو، تکلیفونو، د غریبۍ، د تربرونو له لاسه هلاکې بیا وایي الله پاکه مړ مې کړي په تنګ الله، دا بیا ناروا ده. که دنیا کې د ضررونو د وجې نه، بیا فقر و غریبۍ و مرض د وجې نه بیا ناروا ده طالبانو. او که دارالنعیم ته شوق لري بیا تمنا بالکل جایز ده. یا که په دنیا کې فتنې ډېرې وي، ته تمنا د دې لپاره کوي چې الله پاکه مړ مې که، چې تمنا د دنیا په د فتنو کې راګیر نه سمه، او الله عز وجل ته داسې حالت کې ورسمه چې په فتنو کې راګیر نه یم. په یو ورځ عبدالله بن عمر سره د یو یهودي جنجال سو. وایي د یهودي ورته ویلي که د تاسې کتاب کې خو داسې ده فتمنوا الموت، نو زه تمنا د مرګ کوم که نه، نو الله ولې ماته مرګ نه راولي؟ هره ورځ وایم چې زه تمنا د مرګ کوم او مرګ نه راته راولي. الله قرآن کې وایي فتمنوا الموت، نو خو تاسې قرآن دروغ وایي چې تاسې که نران یې تمنا د مرګ وکړئ چې اخر زه تمنا د مرګ لرم. عبدالله بن عمر ورته ویلي چې ته دلته ودرېږه، زه راځم. کور ته ننوته، هغه ته یې لاس کړ، آفرین چې د الله څخه چې پوه سو چې هغه خو الله لکه سې تورې پسې لاړ وتښتېد، لاړ وتښتېد. نو وایي دی ته تمنا د مرګ وایي، ته خو نو ودرېږه که نه، ته وایي زه تمنا د مرګ کوم، داسې منډې ولې؟ عبدالله بن عمر ویلي اما والله لو ادرکته لضربت عنقه، که ما ګیر کړی وي ما به په دا غاړه باندې وهلی وي چې څنګه ده تمنا دې ته ویل کېږي، نه هسې ته په خوله باندې وایې. په دنیا کې چې څومره خلک ویني، په خلکو کې به ډېر حارسان په ژوند یهود وي، له مشرکانو نه دوی په ژوند ډېر حارسان دي، او له نورو انسانانو نه. طالبانو دوی ولې د جبریل علیه السلام سره دښمني ده د یهودو؟ اگر چې دا روایت روح المانی د علامه عراقي نه نقل کړی وي، دا صحیح نه ده. جبریل علیه السلام دوی ته راغی، د یهودانو ته یې ویلې چې یو هلک پیدا کېږي بخت نصر نومیږي، دا بخت نصر به تاسې هلاکوي، نه مو پرېږدي. بخت نصر یې ورته ښوده. نو هغه بخت نصر وړکی هلک و، دوی چې ورغلل څوک یې ورولېږه چې بخت نصر مړ کړي. هسې ورغی، نو بیا چې مړه کول، نو جبریل علیه السلام ورته ویلي چې نه مړ کوئ به یې نه، دا وړکی ده، دا تاسې ته څه ضرر رسولی سي، اوس یې نسي درته رسولی. بیا جبریل علیه السلام له دوی نه څنګه کړ؟ خلاص یې کړه د یهودو نه، د بني اسرائیلو نه. کله چې بیا هغه غټ سو، بیا نو بني اسرائیلو پسې شروع را وکړه طالبانو، داسې هلاکه کړل که نه چې د دنیا په تاریخ کې چا ډېر یهودان وژلي دي، هغه نو بخت نصر ده. یو قول داسې هم شته ده، وایي دا پښتانه هم چې دي دا اصل کې پښتون ده، پښتون یعنی بخت نصر را سړلي د بني اسرائیلو نه. دا د غور ولایت سره طالبانو دا اصل کې د پښتنو اصلي ټاټوبی ده. یو قول په تاریخي روایاتو کې داسې ده، بوختو یعنی بخت نصر ته منسوب، چې هلته بني اسرائیل ډېر ووژل، ډېر طالبانو را مهاجر سول ترېنه دلته راغلي دي. بیا له دې نه لږ څه مناسبتونه هم شته طالبانو، د عبري ژبې او د پښتو ژبې په مابین کې بعضې مناسبتونه شته ده. د پښتو ژبه هم دا غټه ویل کېږي، او عبري لفظ کې هم دا ډېر ویل کېږي، داسې حروفو کې هم څه مشابهتونه شته ده طالبانو. دلته غور ته راغلي ول، غور ولایت، اصل کې دا غور نه ده طالبانو، غار ده، غار شستان ورته وایي، خو غور دغه ولایت غور نه ده طالبانو، غور ډېره غټه ساحه ده. اوس خو د ولایت نوم د مخکینی غور غټ ده، د غور د هلمند د بغنی و بغرام هم دام طالبانو پخوانی غور عین د غوربند نه نیولې ده. دا غوربند څه ده؟ دا غور درب، د درب دروازې ته وایي غور درب، یعنی د غور دروازه. له دې نه ځکه دا د غرونو سلسله شروع سوله ځکي چې غور ته د غوربند باندې دره باندې ورننوځي، بیا نو هغه بغني و بغرام ته چې وځي، یا بل طرف ته سمنګانونو ته چې وځي، یا بادغیسونو ته چې وځي، دا ټولو د غرونو منځ کې لارې د غرونو کې دې وطن ته غرشستان وایي، غره ته وایي. غور نه ده، د اصل کې غار ده، غار شستان یعنی د غرونو وطن، یا غار شار. دلته دوی ځان ته بادشاهي ولا حکومت ولۍ ولا نو طالبانو داسې تاریخي روایتونه شته. تتمة البیان فی تاریخ الافغان، علامه سید جمال الدین الافغان په دې باندې بحث کوي چې بوختو د پښتون د خو دا روایت د بیا رد کړی طالبانو. دی وایي چې اصل کې پښتانه آریایي ټبره خلک دي، پښتانه اصل کې آریایي ټبره خلک دي، پخواني ایرانیانو نه را منشعب سوي دي طالبانو. دا هغه بني اسرائیل وینه دي، دی دا قول نه مني. بیا هم طالبانو یو علمي موضوع ده علما، او که بعضې خلک وایي که پښتانه بني اسرائیل سي کار به خراب سي، ما کوه زوی مړیه کار ولې خرابېږي؟ بني اسرائیل یو وارې خدا سول چې الله عز وجل د انبیاو اولاده ده،
بیا چې ایمان هم نصیب کړو نو دا خو بیخي کار بیا خوندور کېږي طالبانو. بیا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، بیا سلسله د نسب سخته خوندوره جوړېږي طالبانو. نو داسې نه ده خو خیر دا خو ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا ډېره مهمه ده طالبانو. دا نو دوی له بني اسرائیلو له هغه سره له هغه ورځې نه ورانه وله چا سره له حضرت جبریل علیه السلام سره. خو روح المانی وایي دا خبره بعضو حفاظو د حدیثو روایت کړې او علامه عراقي رد کړې ده. وایي دی وایي لم اقف له علی سند، ما دې دپاره کوم سند نه ده پیدا کړی. یو ورځ عمر رضی الله عنه ته روح المانی وایي دا روایت صحیح ده. یو ورځ عمر رضی الله عنه بیت المدراس ته لاړو، دا د یهودو یو ځای دوی به درس پکې کو. چې ورغی پوښتنه یې ترنه وکړه چې تاسې ته وحی څوک راوړي. عمر سي پوښتنه ترنه وکړه د جبریل علیه السلام نه. وی جبریل علیه السلام څنګه دی؟ د موږ دښمن دی. وی څنګه دی موږ دښمن ده؟ وی هغه د موږ اسرار محمد ته راوړي صلی الله علیه وسلم او هغه عذاب په خصب باندې هره ورځ نازله کېږي. وایي د موږ ملګری میکائیل علیه السلام ده، هغه هر وخت سالمې خبرې راوړي او خصب راوړي. خصب یعنې پراخسالۍ راوړي، بس د دوی سره مورانه ده. عمر رضی الله عنه چې بیرته راغی را روان دی له بیت المدراس نه، چې الله دا آیات را نازل کړي. جبریل په معنا کې طالبان علما ډېرې خبرې کوي. د جبریل معنا عبدالله ده او اصل نوم یې چې د جبریل علیه السلام افضل ده او حضرت میکائیل علیه السلام افضل ده. نو دوی دلایل وویلي دي د دواړو. دی وایي نور زه هېڅ هم نه وایم وانا اقول بالافضلیة وليس عندي اقوى دلیل عليها من مزید صحبته لحبیب الحق بالاتفاق وسید الخلق على الاطلاق صلی الله علیه وسلم وكثرة نصرته وحبه له ولأمته. نور څه نه وایم، قیل او قال نه براتیر سم جبریل علیه السلام افضل ده. ځکه د نبی علیه السلام سره صحبت کړی ده، د نبی علیه السلام نصرت کړی ده او د هغه چا نصرت یې کړی چې سید الخلق ده، د ټولو مخلوقاتو کې افضل ده د هغه. نو دا تنه دا یو دلیل دا بس ده چې د نبی علیه السلام په سختیو کې نصرت کړی، د نبی علیه السلام صحبت یې کړی ده. دا یو دلیل وي د ما بس ده او دی تر ټولو نه افضل دی ده. په ټولو ملایکو باندې افضل ملک حضرت جبریل علیه السلام ده. رولمانی په دې باندې بې لغم دا ده طالبانو مشهور هم همداسې ده. علما د علمي تحقیق کتابونو کې چې کومه خبر کوي همدا ده.